چې څنګه خفه یې ما ته ووایه. نه ما پلار مړ دی وړوکی خور همدا ډوډۍ غواړي. وړوکی خور ډوډۍ غواړي. ډوډۍ نه کور کې؟ نه ډوډۍ وړاکه کور کې شته دی. او پلار؟ پلار وړاکه کور کې ته مړ دی. او مشر ورور څوک نشته مزدورۍ؟ نه ورور هم نشته. مشر ورور نشته دی؟ نه. څومره ورځې وشوه به چې تاسو کور کې شیان خلاص شوي؟ وړاکه یوه ورځ مونږه ډوډۍ خوړلې. بېګا څه شی پخ کړی؟ همداسې نار څملو. نار څملو؟ شی نه وو بچې؟ نه. او وریجې؟ وریجې چې هم نه خورو. الله دې مهربانه شي چې ژاړې ونه ښه نو قدرمنو کتونکو ویډیو مې ایډیټ کوله نو دا د ماشومان یتیمان مې خواته راغله. باور کړئ بنسټ کې موږ سره هېڅ بودیجه نه پاتې کېږي. زیاتره مرستې امانتي. که هر چا د مرستې اراده وي دغې کورنۍ سره په ریکارډ شکل به ستاسو مرسته دغې یتیمانو بچو ته سپارم. دغه شان کورنۍ مو تاسو باندې حق لري او باید د حق یې ادا کړو. بس الله دې مهربانه شي.